11 کلن سهیل ایلمن دی چې په راتلونکي کې ډاکټر شي، خو د خپلې کورنۍ د لګښتونو پوره کول هغه یې اړ کړی چې سختو کارونو ته مخه کړي. هغه وایي سهاره تر ماښامه له دې لاسي کراچۍ سره کار کوي، خو بیا هم د کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی. ما رضا دارم که درس بخوانم، دکتر شوم، کار کنم. اگر درس به من جور شه من درس میخوانم، اگر حال پیسه نیستم من در غریبی برآمدیم. اگر روزگار خانه اگر پیش بره درس هم میخوانم، مکتب میخوانم، مدرسه میخوانم. په همدې حال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي اسلامي امارت د کارګرو ماشومانو د راټولولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې او د دوی د ستونزو د هواري لپاره هم هڅې روانې دي. او هڅه دا شوې ده چې دغه ماشومان راټول شي، د کوم ماشومان چې په شاقه کارونو باندې بوخت دي هغوی ته لازم خدمات ارائه شي، فرصتونه ورته برابر شي، ترڅو د هغو پر مټ باندې وکولی شو چې د ستونزو د ماشومانو یا د ستونزو ته رسېدنه وکړو. د دې وزارت ویاند همداراز ټینګار کوي چې اوس مهال په ټول هیواد کې یو شمېر روزنتونونه او ملاتړي مرکزونه فعال دي او له پیژندلو وروسته په دغه مرکزونو کې وړ ماشومان به وګمارل شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت اړوند د ماشومانو حمایوي مرکزونه فعال شوي دي او د دې ترڅنګ د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو لپاره روزنتونونه جوړ شوي دي. له دغې لارې غواړو کوم ماشومان چې واجد شرایط دي چې روزنتونونو ته جذب شي، روزنتونونو ته جذبیږي او په هغه روزنتونونو کې ورته تعلیم او تربیې ترڅنګ د ژوند ټول سهولتونه امکانات په نظر کې نیول شوي دي. د کورنیو بېوزلي، اوزګارتیا او د سرپرست نشتوالی هغه لاملونه بلل کېږي چې ماشومان اړ کېږي سختو کارونو ته مخه کړي.